کوثر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو صلی الله سمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 3 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا کله چې د الله مرسته راشي او برای در په برخه شي او ای پیغمبر ته وګوري چې خلک ډلې د الله په دین کې داخليږي نو د خپل پروردگار له سناست عین سره د هغه تسبیح وکړه او له هغه نه بخنه وغواړه بشکه هغه ستر توبه قبلون کړي